حضرت منصور ابن عمار دا یو عالم د بیان کوي، تقریر کوي. د تقریر په منځ کې یو مسکین سړی راغی ودرېدی او بیا یې وویل چې له ما سره به 4 درهمه کومک څوک وکوي؟ زه ډېر محتاج یم او سخت مسکین یم. حضرت منصور ابن عمار په خپل بیان کې وویل چې که د دغه مسکین سره له دغه غریب سره چا 4 درهمه کومک وکوئ زه به 4 دعاګانې ورته وکړم. یو غلام ورته جګ دی، د یهودي غلام د خو د مسلمان دا ورته جګ دی 4 درهمه کومک یې وکوئ چې دا د مسکین ته دا 4 درهمه ورکړه. هغه یې ورکړو. اوس منصور ابن عمار رحمه الله چې دا کوم عالم د دا ورته وایي چې ښه ما خو وعده کړې وه چې زه به بیا 4 دعاګانې درته کوم، اوس ته ما ته هغه حاجتونه وښیه چې زه تا ته دعاګانې وکړم. نو دا د یهودي غلام ورته وایي وایي زما 4 حاجته دي. یو حاجت مې دا ده چې زه غلام یم، دعا راته وکړه چې خدای مې د بنده له بندګۍ خلاص کړي، له غلامۍ خلاص کړي. د دعا ورته وکړه. دوم دې څه حاجت ده؟ دوم مې دا حاجت ده چې دا زما مولا دا کافر ده، یهودي ده، خو له ما سره ډېرې نیکۍ کړي دي، ډېر احسانات یې کړي دي. ته دعا راته وکړه، ورته وکړه چې خدای پاک په اسلام مشرف کړي. د دعا ورته وکړه. دریم دې څه حاجت ده؟ دریم مې دا حاجت ده چې زه ډېر غریب یم او مسکین یم، ته یوه دعا راته وکړه چې خدای پاک زما دا مسکنت ختم کړي، الله ماته یو حلال رزق او دنیا راکړي. د دعا ورته وکړه. څلورم دې څه حاجت ده؟ څلورم مې دا حاجت ده چې زه ډېر ګناهګار یم، ته دعا راته وکړه چې خدای پاک مې دا ګناوې معاف کړي. دغه عالم منصور ابن عمار رحمه الله دا دعا ورته وکړه. 4 دعاګانې وسوې، فقیر ته 4 درهمه چنده ورکړه، سو مجلس ختم سی لاړو سره. اوس دا غلام چې کله خپل دربار ته راغی خپل د مولا ځای ته، نو هغه مولا ورته وایي چې نن خو ډېر لیټ سوې، ناوخته سوې، چیرې وې؟ دی ورته وایي چې داسې یو عالم بیان کوی، بیا د هغه بیان په منځ کې یو غریب جګ سی چنده یې وغوښته 4 درهمه کومک، او بیا هغه 4 درهمه کومک ما ورسره وکوئ. بیا هغه عالم ما ته 4 دعاګانې وکوئ. نو دغه مولا یې ورته وایي چې هغه دعاګانې د څه شي وي، حاجتونه دي څه اوس تا ورته پېښ کړو. ده ورته زما یو دا حاجت و چې ما ورته مال دعا راته وکړه چې ما خدای پاک له غلامۍ څخه آزاد کړي. هغه مولا یې ورته اعتقتک لله، دا دعا دې قبله سوې ده، زه د خدای دپاره مې ته آزاد کړه. دوم دې څه حاجت و؟ وایي دوم مې دا حاجت ورته پېښ کړي چې زما مولا له ما سره ډېرې نیکۍ کړي دي، خو ته دعا راته وکړه چې خدای پاک دغه زما مولا په اسلام مشرف کړي. هغه مولا یې دستي ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، په هغه ځای کلمه وویله، په اسلام مشرف سي. دریم دې څه دعا ده؟ د ورته دریمه مې دا دعا ورته غوښتې ده چې زه ډېر مسکین یم، ته دعا راته وکړه چې خدای پاک ما ته رزق حلال واسع نصیب کړي. هغه مولا یې جګ سي لاړی کور ته، له کوره یې 4 زره اشرفۍ ورته راواخېستې د سرو زرو دینارونه. د 4 درهمه د سپینو زرو صدقه کړې وه، هغه 4 زره اشرفۍ ورته راوړې چې 1000 اشرفۍ 10 زره درهمه کېږي، نو 40 زره درهمه یې ورته راوړو، دا یې ورکړه. دا دعا دې هم قبله سوې ده. څلورمه څه دعا ده؟ ده ورته څلورمه مې دا دعا ورته ځینې وغوښته چې ته دعا راته وکړه چې خدای پاک ما ته د خپلې ګناوې معاف کړي. نو مولا یې ورته وویل چې دا خو زما کار نه ده، دا کار خو نه د الله تعالی ده، چې دا 3 زما وي، دا کار زما نه ده. ورځ تېره سوه، شپه سوه، د شپې بیده سو، په خوب کې دا مولا یې خوب ویني، الله تعالی په خوب ویني. الله تعالی ورته وایي چې تا دونه سخا وکوله، دا 3 حاجتونه د غلام ټول تا ور پوره کړو چې د ازادي و تا آزاد کړي له غلامۍ څخه، او اسلام یې غوښتی تا ایمان راوړ، روپۍ یې غوښتې تا 40 زره درهمه کومک ورسره وکوئ، 4 زره دیناره. دا یو حاجت دې ما ته پرېښوئ، نو ما زما څخه ته اوس ګوره، ما تا ته هم جنت درکوئ، دغه غلام ته مې هم جنت ورکړی ده، کوم مجلس یې ناست و، کوم عالم چې بیان کوی، هغه مې ټول ته جنت مستحق کړو. دا خو مې ولیدی، سبا یې دا غلام ته بیان کړي. ورونو هغه 4 درهمه د مسلمان سره معاونت و کومک وسی، څومره مقام ته خدای ورسوئ. که موږ تاسې فکر وکړو مسلمان ته څوک ضرر رسوي، دا سړی د خدای پاک په نس باندې ظالم بلل کېږي. چې څوک مسلمان ته ګټه او فایده رسوي، دا سړی بیا کامیابه ده د الله تعالی په نس باندې، که د دنیا ګټه ورته رسوي، که د دین فایده ورته رسوي.